د بیهقي کتاب خپرولو ریاست د کتاب د نندارتونونو پر دوامدار ځل په پلازمینه کابل کې د کتاب او قرآن کریم نندارتون جوړ کړی و ترڅو خلک په اسانه او ارزانه توګه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کړي. په دغه نندارتون کې د سلګونه ټوکه بیلابیلو کتابونو ترڅنګ د بیهقي ریاست له لوري افغاني چاپ تجویدي قرآن کریمونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. یو شمېر کابل ښاریانو چې له دغه نندارتون څخه یې لیدنه کوله له باختر اژانس سره په خبرو کې د یاد نندارتون د جوړولو ستاینه وکړه او دغه کار یې په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ د ودې په موخه ګټور وباله. در شرایط فعلی یگانه راه نجات افغانستان بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم است. ما نیاز داریم تمام جوانان باید تشویق شوند تا مطالعه بکنند و برگزاری همچون نمایشگاه کتاب بسیار مفید است تا جوانان علاقه پیدا بکنن به مطالعه و روی بیارن به مطالعه. ډیر خوشاله سلام چې یعنی زموږ په ټولنه کې دا یو اقدام شوی دی د ځوانانو لپاره او ځوانان هم باید کوشش وکړي چې د دې فیسبوک او د نورو ټولنیز رسنیو څخه ځان وساتي او کتاب ته مراجعه وکړي ځکه چې په کتاب کې هر څه شته. که موږ فکر وکړو که د هر موضوع په باره کې موږ غواړو معلومات پیدا کړو موږ د کتاب څخه استفاده کولی شو ځکه چې زموږ کتاب زموږ یو همیشنی دوست دی. یو شمېر خصوصي ناشران هم د یاد نندارتون په جوړولو خوښ دي او هیلهمند دي چې په دې سره به د کتابونو د خرڅلاو لپاره د بازارموندنې ښه زمینه برابره شي. الحمدلله همه جوانا همه دوستا شهروندان عزیز آمدن و کتاب خریداری کردن. خدا را شکر بازار کتاب خوب بود. الحمدلله که استقبال مردم بسیار زیاد بود. شایقین کتاب بسیار زیاد است و الحمدلله قرآن شریفایی که ما آوردیم و دیگه انتشارات آورده خیلی زیاد پرفروش بود و شایقین هم الحمدلله که بسیار زیاد است. په ورته وخت کې د بیهقي کتاب خپرولو ریاست مشر عبدالعلیم ځانواک مفتي زاده له باختر اژانس سره په خبرو کې ویل چې سلګونه کسانو له یاد نندارتون څخه لیدنه کړې او سلګونه ټوکه کتابونه پکې پلورل شوي دي. نو دغه نمایشګاه خو موږ کیسو اهدافو یو خدا اوسي په د خلکو کې د مطالعې ځواک را ژوندی کړو او بل دا ده چې موږ خپل سږ کال د دې نوي کال پر رسېدو سره د روزې په راتګ سره موږ قرآن کریم نوی ډول چاپ کوي چې دا قرآن کریم 18 قسمه ولو د هغه څخه یو قسم تجویدي دي او یو قسم تلاوتي دي. هغه تجویدي مخکې مو تاسو ته یوه تېره داسې یو برنامه درلوده په هغه کې مو تاسو ته ویلي وشو الحمدلله هغه موږ عملي کړل. نو دغه بازار ته وړاندې کړو د قرآن کریمونو څخه دغه دي دغه بخملي قرآن کریمونه دي چې په ډېر ښه کیفیت باندې صحافت شوي دي او دغه هم تجویدي دي. له دغو څخه نور قسمونه موږ هم لرو چې هغه ته زیپ زنځیري ورته وایي او غټو کوچنی سایز کې پکښې ده. نور نو دا اوس هم تر چاپ لاندې دي چې انشاءالله الرحمن په ډېر لنډه موده کې به 18 قسمه قرآن مجید 15 لاین او تجویدي او 14 لاین ته 18 لاین تجویدي دا به ټول بازار ته وړاندې کړو. بل دا اوس دلته د ناشرانو ځینې شکایتونه درلود چې موږ کې معامله ډېره کمزور دي سودا خرید و فروخت پلورو نشته. د همدې دپاره موږ وغوښتل چې دوی ته هم یو کمپاین بازار پیدا کړو او خپل کم کتابونه چې هغو ته هم یو بازار پیدا کړو. د په دې نمایشګاه کې تقریبا زرګونه کتابونه وړاندې شوي دي او بیخي ډېره پیر پروخ شوی دی د خلکو. یعنې ناشران بیخي حتی داسې ناشران هم شته چې 50,000 روپۍ په دې 2-3 ورځې کې دوی سودا کړې ده. تر 100 پورې ناشران رسېږي کتاب فروشان دوی سودا کوي تر میلیونونو د دوی خرید و فروخت په رسېدی. موږ په دې هم ویاړو او بل دا ده چې دلته د اولس دپاره یو روحیات ورکول سي تشویق سي نور تعلیم ته او مطالعې ته. د همدې دپاره موږ کوشش نور هم کوو چې د ښار په نورو ګڼ مېشتو سیمو کې په تعلیمي سیمو کې د دغو نمایشګاهو بهیر پسې اوږد کړو. د یادونې وړ ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند د بیهقي کتاب خپرولو ریاست په هیواد کې د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه تر دې وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې هم د کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ کړي وو.